أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استماري جبر وهل يولسا نن بیا د یو اتل په جنازه کې شرکت کوي نن بیا د دې وطن هغه اصیل بچی چې ژوند یې هم تا ته درکم سر یې هم تا ته درکو نن بیا په هغې راټول شوي یی غلام کامونه جنازه اوچتوي محکوم کامونه جنازه اوچتوي دا غلامی او محکومیت دا هر ورځ ستا ښار ته ستا وطن ته مرګونه راوړي د عثمان خان په شخصیت باندې خبره کوو خو د لرو بر افغان وطن دا درنه غمی ده چې عثمان لالا تل خپل ژوند د هغې د ختمولو دپاره تیر کو هغه خبره د عثمان لالا د شخصیت د بیان کولو تر ټولو لویه خبره ده عثمان لالا په افغانستان کې هم امن غوښت عثمان لالا په کرښه دېخوا هم امن او سوله غوښتله عثمان لالا دغې ډالري جنګ ته د پای ټکی غوښته نن ستا په لرو بر وطن کې خلک لاسونه پورته کوي اوس تاسو واورېدل په جاني خیل کې په یو درنه باندې بیا فایرینګ وشو بیا یې پښتانه شهیدان کړل او دا شهیدان هم دومره د دوی په زړونو کې هغه رحم خو پرېږده احترام نه و چې د یو شهید د جسد سره د لاش سره روان و د دغې وطن د دغې خاورې د یو لاش هم اهمیت نشته عثمان لالا عمر د دې دپاره تېر کړ عثمان لالا سیاست د دغې قام د دغې وطن د ژوند وکړ چې دوی ته ژوند میلاو شي قام ته چې ژوند میلاو شي زما د قام هره طبقه ته به ژوند میلاو شي په دې جنګونو کې د دغې قام یوه طبقه هم نه ده معاف شوې نه ملا معاف شوی دی نومي معاف شوی دی نه افسر معاف شوی دی نه سټوډنټ معاف شوی دی نه مدرسه معاف شوې ده نه سکول معاف شوی دی دلته ګرد د شهیدانو څوک د خاندان سره تعلق لري څوک د پارټۍ سره تعلق لري نن د عثمان شهید لاش پروت دی پرون د اسد خانه چکزي لاس پروت و چې دلته د کورنۍ مشر او د پارټۍ مشر اصغر خانه چکزي هم ناست دی څه وخت اول مولوي حنیف په چمن کې شهید پروت و په باجوړ کې مفتی سلطان پروت و د پیپلز پارټۍ میاں ګل پروت و دا په دې څو میاشتو کې یادوم د ارمان او د عارف او د خړ کمر شهیدان پراته و یوه طبقه یې نه ده معاف کړې طاهر داوړ یو سرکاري افسر و پښتون و هغه یې هم ووژو ته به حیثیت پښتون ټارګېټ کېږې ته چې څوک هم یې خو چې شناختي کارډ د دې خاورې دی دا به ټارچر کوي مولوی حمدالله صاحب دلته ناست دی د ده هم چې د جمعیت سره تعلق لره د ده هم یو ځل شناختي کارډ ورکینسل و په دې وطن کې که ته په دې ځان بچ کوې چې زما ګیره وزده ده که لنډه ده څومره ناپ یې چې کوې ووایې که چې ته پښتون یې نه دې معاف کوي
तप दे वतन के चपाड़े तर सोच पदे खावरा द जंग पॉलिसी भी तनशे माफ के दलाई तकरीर नवज दवा दा उस्मान लाला खबर तरजमा खो यो खबर कवम यो जलमों द पश्तन मशान टोल नास्तो खबर के दला से द वतन द संग जोड़ शी चा द रोजगार और चा द तालीम खबर वकड़े मावर तो जमन कलीवार खल्फ देर नदी होशियार खो यो वाकया यो किसाई बयानवम गवाई चिस्ता कोई तच मर्दान गटताई या पिशो द मड़ा दवा छदला च 1500 बोके ओ बहमरा पोर तक चा मर्दाना दजवी पोर तक कड़िए न सपा कीवी तरसो चा अफगानिस्तान के द मुदाखलत पॉलिसी वी तरसो च स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पदे खावरा तरसो च लोयो कोतुना डॉलरी पॉलिसी वी तरागे परबा पदे खावरा आगा जंग भी जो उस्मान नला दागे बंद कवल गस्तल या उस्मान नला पखपल आखिरी तकरीर के दागा खबर वकरा च मा थवाई च दा काम खबर बना कवे द देवतन खबर बना कवे तो उस्मान लाला जोई खुशहाल खबर वकरा नवाब आयाज खबर वकरा च द मर्ग देर तरीके दी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी गुआंग मसरान नास्ती देर दौलसुनु पे मख के वर्तवायो च द उस्मान लाला पे हकला कुम लाइहा अमल तासु ऐलान को सिर्फ पीटीएम नवर पाया दवम दा स्टेज दा उलसो च चोक नदी रागली दा टोल बदल सरवला और ब्यादा खबर कवम च माउज द शहीदान यो वर्दा कड़े याद रखला चरता अली वजीर हनीफ पश्तून नोवे सब्दालो चरता नूर के ध्यान दी द चा के ध्यान दी चा त शहीदान वर्की दी राशे क्षेनु सरा राशे जरगाशु सरा कतप यो ज़य इhtजाज के ज़य बल ज़य इhtजाज को द काम मफादात दादी च टूल प यो ज़य इhtजाज वको द काम मफादात दादी च द दे वतन दान दा द जंग नवई तौदवालाई च शुरू दई दा प जंग के नवी इजाफा च शुरू दई प दे स्टेज ब मशरान नास्वी च कपा अफगानिस्तान च जंग तौदीगी मूंग बबचवो द दे स्टेज नवायमा अफगानिस्तान जंग फिर जल हम बाउंड्री दा ड्यूरेंट लाइन क्रॉस हो हर वक्त दा जालिमान बदा ड्यूरेंट लाइन पर क्रॉस कभी नशी चौक पाते के दलाई नंदा अफगानिस्तान के द नवी जंग और रवान द मुखालफत और द सोले हमायत द पार राउज़े दलता चकुम मरगुन रवान दी दलता चकुम शहादत न रवान दी द दे द पारा यो जरगा पखार दा यो जुलुन सरवल पखार दी कचेरे मुम काम नव गाठो कुमा पार्टी च कुम क्रेडिट गाठी प तारीख के दा हिच क्रेडिट नदाई कददी की काम ददी की वतन ददी की उलस्ता मुजवंत वगाठो इख्तियार मुवरता वगाठो दा बटोल द क्रेडिट लायक भी दा बटोल द एहतराम लायक भी उस्मान लाला उमर द दे द पारा पेर खड़े रही जकमा खबरे प दगे वकड़े दा उस्मान लाला सरा वफादारी हिम्मत बाइलन नदी हौसला बाइलन नदी द उस्मान लाला सरा वफादारी हिम्मत कवल दी हौसला कवल दी पदे खावरा दी की वतन ना द जंग द जुल्म द इस्तेमार खत्म वल कवल दी मलगरो यो खबरा प उर्दू जबा के कौमा के देश पे पढ़तो जबा महकुम कामुना कोई नशी उस्मान काकड़ के हवाले से शहीद उस्मान काकड़ के हवाले से महकुम कौम ने जो सिंध में और बलूचिस्तान में उस्मान काकड़ शहीद को जो अकीदत पेश की वो तारीखी तौर पर हम याद रखेंगे वो तारीखी तौर पर याद रखकर पहले भी महकुम कौम की हिमायत की और आइंदा भी करते रहेंगे मलगरो
د لالا د شهادت په حواله سره چې کوم ریپورټس را درومي یو ځای ډاکټر یو خبره وکړه دوم ځل یې بله وکړه بل ځل یې بله وکړه خو دلته د عثمان لالا د کور لاړکه هم او د نواب صاحب لاړکه تاسو خبره واورېدله دا خبره د مرکزي او صوبایي حکومت سنجیده واخلي عثمان لالا یو عام سړی نه و زمونږ په عام پښتون باندې هم برابره پابندي وي عثمان لالا د دغه وطن یو لوی اتل و که د عثمان لالا خبره سنجیده وه نه خسته شوه بیا دا ولسونه چې څنګه نن راټول دي دا به سبا بیا بله ورځ بیا او تر انصافه پورې بیا راټولېږي ملګرو د جنازې وخت ختمیږي د وخت په مناسبت سره بیا دغه خبره کوو جرګه پکار دی همت پکار دی انشاءالله په پوره یقین سره درته وایم که اتفاق مو وکړو ستا دشمن به ستا په مخ کې ته خوار او ذلیل وینې که تاسو اتفاق وکړو د دې وطن دشمن به په خپلو سترګو وینې چې ذلیلیږي څوک چې ظلم او جبر کوي دا به څوک هم چې ظلم جبر کوي هغه ظالم او جابر به تاسو په اتفاق اتحاد ختمولی شئ په یو اصولي سیاست کې ختمولی شئ په مبارزه یې ختمولی شئ په همت یې ختمولی شئ او ملګري مختلفې کیسې کوي چې که چیرې هغه لار پکار ده دغه لار پکار ده که اتفاق مو وکړو عدم تشدد خو پرېږده تشه چغې باندې هم ورلولی شي دومره پیاوړي نه دي خو زموږ بې اتفاقۍ پیاوړي جوړ کړي دي ډېره مننه پښتون ژغورنې غورځنګ به د شهید عثمان لالا د کورنۍ سره د ده د ګوند سره چې کومه د دوی فیصله وه په هغې به کلک ورسره ولاړ وي عثمان لالا د ګوند په ترجمانی تل د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظلومو خلکو د محکومو ولسونو د غورځنګ کلکه ملګرتیا کړې ده د ده په حواله به زموږ ملګرتیا ډېره کلکه وي ډېره مننه ملګرو پام کړئ وار خطا چې نسئ ملګرو پام کړئ وار خطا چې نسئ د خپل منزل نه را پر شا چې نسئ شپه تېرېدونکې ده سبا راخیږي ګورئ تیارو سره پخلا چې نسئ و زه د پښتونخوا